سلام او مینه قدرمنو دوستانو. د پاکستان مشهوره ډانسره دیدار ملتانی تختول شوی او هغې سره ناروا زیاتې شوې دی. دیدار ملتانی وایي چې د دوبۍ نه بیرته په راتګ باندې د پاکستان یو سیاستوال تختولی یم او ما سره یې څو ورځې د ناروا کارونو نه وروسته چې کله زړه صبر شوی نو بیا یې راخوشي کړی یم. هغې د پاکستان د عدالت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د دغه سیاستوال ونیسي او سخته سزا دې ورته ورکړي. دیدار ملتانی وایي چې حکومت ولې زموږ حفاظت نشي کولی. هغه وایي زه د هیرمنډۍ قانوني لیسنس هم لرم او بیا هم خلک ما تختوي او حکومت زما تپوس نه کوي. دیدار ملتانی وایي چې په هیرمنډۍ کې نور ښځې هم شته چې لیسنس هم لري خو بیا هم په غیر قانوني تور تختول کیږي او ناروا کارونه ورسره کیږي. هغې عدالت ته خپل ټول بیان ورکړی خو لا تر اوسه واضحه نه ده چې دیدار ملتانی کوم سیاستوال تختولی ده. که څه هم دیدار ملتانی د هیرمنډۍ جواز یعنی لیسنس لري او هغه وایي چې زه په قانوني تور هر کار کوم خو هغه زیات وخت په دوبۍ کې وي او هلته د ډانس پروګرامونه کوي او پیسې ګټي. کله کله پاکستان ته هم راځي چې دا ځل ورسره داسې کارو شو او ډیره خفه ده. دوستانو متل دی چې څوک بد ګرځي بد به ګیریږي. دا خلک چې داسې بدکاري کوي او ځوان نسل بېلارې کوي نو همداسې په بدو خلکو او بدماشانو باندې هم وړي. الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو له داسې حال نه وساتي او پاک رب دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. آمین. دوستانو خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا ولیکئ. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.